کندهار هوایي ډګر 15 مسلکي او خدماتي کارکوونکو ډلهییز استعفا ورکړه. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. ګرانو کتونکو، جهان نیوز ټي وي ته ښه راغلاست. زموږ ټي وي تل ستاسو په چوپړ کې خو هیر مو نه شي چې سبسکرایب یې کړئ تر څو زموږ تازه او مهمه خبرونه تر تاسې در ورسیږي. د کندهار د هوایي ډګر 15 مسلکي او خدماتي کارکوونکو د معاشاتو نه ورکړې له امله استعفا کړې ده. د کندهار له هوایي ډګر څخه یو سرچینه وایي چې د دغه ډګر مسلکي او خدماتي کارکوونکو ته له تیرو 8 میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه زیاتوي چې نن یکشنبه د غبرګولي په 9مه د یاد هوایي ډګر 15 کارکوونکي د ګډې پرېکړې له مخې دنده استعفا کړې ده. کندهار کې ځایي مسؤلانو په دې هکله څه نه دي ویلي، که څه هم طالبانو د روان کال بودیجه اعلان کړي، خو لا هم د ځینو دولتي ادارو کارکوونکو ادعا کوي چې معاشونه یې نه دي اخیستي. همدا و زموږ د دې ساعت خبري ټولګه. تر بم پر لوی رفع سپارم خېشې بېخې جاري.